پاک رب جل جلاله وایي وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. هغه چې تاسې د خپلو نفسونو لپاره مخته کوي د خیره چې کوم خیر تاسې به د خدای په نزد باندې د هغوی نتیجه پیدا کړئ. نن تاسې د هغه خپل تعلیم د خپلو محنتو د هلو ځلو هغه خپل نتایج په خپله باندې وینئ انشاءالله. په بل ځای کې پاک رب جل جلاله وایي ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. پاک رب جل جلاله محبت ښه ګڼي هر هغه څوک چې یو عمل د عمل وکړي او د هغه اتقان وکړي هغه محکم ونیسي. ګرانو فارغانو تاسو ته او د تاسو محترمو کورنیو ته او د تاسو استادانو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. الله تعالی دې د تاسو دغه سعی او تکلیفونه دا ټول په خپل دربار کې قبول او مقبول منظور وګرځوي. تاسو د تخنیکی او مسلکی زده کړو د مهارتونو نه یوازې دا چې تاسو ته نن د فراغت سند درکول کیږي او تاسو فارغ شوي یاستئ بلکې تاسو لزان سره په ځان باندې باور هم حاصل کړ او د ګډ کار اهمیت مهم معلوم سو او دا مهم وکاو او د کار کولو اخلاقی اصول مهم ترلاسه کړل. تاسو په دې پړاو کې د زده کړو دا ثابت کړه چې هر کار او ژمنتیا کولای شي چې ستونزې حل کړي. تاسو ته چې په دغه تعلیم په دوران کې کومې ستونزې او کوم تکالیف په مخه کې درغلي دي کوم خنډونه هر شاګرد هر استاد په خپل کور کې یو ځانګړی اهمیت لري او ځان ته یو مشخص اهمیت په کورنۍ کې لري. دا ټول تاسو قرباني کړي وو او خپل خواهشات مو پرېښي وو او دغه تعلیم د دین او د ملت د خدمت لپاره مزان وقف کړی وو او نن یې الحمدلله دا ثمره تاسو وینئ چې په خپلو سترګو باندې تاسو ته د خپلو استادانو له طرفه هغه شهادتنامې درکولې کیږي.